بسم الله الرحمن الرحیم د خبرونو سرټکی هیواد کې د پاکستان وروستیو بریدونو ته د ملي دفاع وزارت خبرګون د بشري حقوقو نړیوال سازمانونو لخوا د تیر شپې د شوي تجاوز له امله د بیړنیو خپلواک او وړنو څېړنو غوښتنه او غزه باندې د اسرائیل رژیم د بریدونو دوام دلیو مهربان خدای په سپیڅلي نامه درنو کو سره اندرن ورځ خبرونه ته شراغلاس نن یک شنبه د روان کال د کاپ درې منېټه د زازیم د بشپړ خبرونه دي ملي دفاع وزارت وایي چې پاکستاني پوځي رژیم د تیرو تجاوزونو په دوام یو ځل بیا د ننګرهار او پکتیا ولایتونو په څو ملکی سیمو یو دینی مدرسه او غنو ملکی کورونو هوایي بریدونه تر سره کړل چې د شوزو ماشومان په ګډون لسکونه بیګناه ملکی وګړي پکې شهیدان او ټپيان شول ملي دفاع وزارت د افغانستان پر ملي حریم د غاشکاره نقص او جنایت پکله کټکو غندل او د اعمال د نړیوالو قوانینو او غونډیتوب اصولو له اسلامي ارزښتونو ښکارا سرغړونه بلل ده ملي دفاع وزارت د هیواد د حریم او د ولس امنیت ساتنه خپل شرعي او ملي مسولیت بللې او په مناسب وخت کې د مناسب او حساب شوي ځواب خبرداري ورکړی دی د بشر حقوقو نړیوال بنسټ یا IHRF پاکستانی ملیشو لخوا د افغانستان پر خاوره د تیر شپې د شوي تجاوز له امله ژوره خاورشنې شودلې او په دې تړاو د بیړنیو خپلواک او وړنو څېړنو غوښتنه کړې ده یاد بنسټ دغه راز غوښتنه کړې چې د دې پیښې عاملین باید ځواب ورکړي د بشر حقوقو نړیوال بنسټ د افغانستان د خلکو څخه د ملاتړ په څرګندونې سره د ملکی وګړو د حقوقو او ژوند د خوندیتوب پر اړتیا ټینګار کړی دی د کډوالو او راسندونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمیشنري رئیس عرفات جمال سره وکتل د کډوالو او راسندونکو چارو وزیر له افغانانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې په مننې سره روان کال کې رسنه شوي ته د لا ډېرو مرستو پر رسولو ټینګار وکړ ورته مهال عرفات جمال وویل چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمیشنري تیر زیږدیز کال کې 2.2 میلیونه رسنه شوي افغانانو ته خدمتونه او مرستې وړاندې کړې دي او روسي خبرات چې الجزیرې خبري شبکې راپور ورکړی چې اسرائیلي رژیم د غزې په شمال کې د جبالیا کمپ او په جنوب کې د قیزان النجار په سیمو هوایي بریدونه کړي دي د راپور لمخې په دغه بریدونو کې 2 فلسطینیان شهیدان شوي دي د راپور پر بنسټ د امریکا په منځګړیتوب د اوربان له ټینګښت وروسته اسرائیلي رژیم تر اوسه په ټوله غزه کې له 614 تنه ډېر فلسطینیان شهیدان کړي او سلګونه نور یې ټپیان کړي دي قدرمنو کله عملتیا مننه تر بیا شو وخت او شي